123 रुपए باندې 30 GB इंटरनेट 500 منټ او 1000 SMS د پوره میاشتې لپاره په 123 روپۍ 30 GB انټرنیټ د پیکج په مقابله کې یو نیټورک هم د دې مخې ته مقابله نشي کولای. پاکستان کې 14 اگست پر ورځ باندې یو نوې سیم کارت لانچ کېدو والا دی د کوم نوم چې دی اونیک جیز یوفون زونګ سیمونه علاوه 5 نمبر باندې نوې سیم اونیک لانچ کېدو والا ورید هم یو نیټورک خو هغه د جیز سره په لینک کې دی او دا سیم چې کوم لانچ کېدو والا دی دا د یوفون سره په لینک کې دی. ټول نه اهمه خبره دا ده چې د انټرنیټ کم سلو سپیډ دی آیا د دې سیم راتلو سره بعد انټرنیټ سپیډ سیوا کړی شي یا په دې کې داسې خاص خصوصیات شته چې د نورو نیټورکونو دا مختلف دي. د سره د کال SMS او سره د ډیټا چې کوم پیکیجز دي نور نیټورک نه ارزان ریټ کې دي یا د دې سره یو شان دي. آوټ اف کنټریز چې موږ چیک کوو په هغه ځای کې 5G انټرنیټ دی فل سپیډ چې چرته کې بالکل بفرینګ نشته دی. ویډیو سره پلی کوي یا چاته ویډیو کال کوي چاته بالکل د دې خبر اندازه نه کیږي چیرې دا چرته کې موږ مخامخ ناستیو کنه دا زمانه دا انسان جدا دی او بالکل سموث आवाज کلیر وایس. پاکستان کې چې کله موږ چرته کې یو ویډیو پلی کوو بیا هغه ته 3 منټه ناستیو. انټرنیټ نن سبا وخت کې انتهایی ډیر زیات یو میجر رول په سوسایټي کې په معاشره کې او په کنټري کې پلی کوي. خو د بدقسمتۍ نه په پاکستان کې د ټیلی کمیونیکیشن ورسره چې کوم انټرنیټ دی نو هغه انتهایی ډیر زیات سلو دی. بزنس ډیلینګ آنلاین شاپینګ داسې بلاشه نور اپورچونټیز دی موقع دی چې د هغې په ذریعه باندې موږ بلاشه پیسې ګټلی شو په کور کې به دننه موږ ناست یو بهر به بالکل نه وځو. دلته کې پاکستان کې ټول نه غټه مسله دا ده چې انټرنیټ انتهایی ډېر زیات سلو دی. په کراچۍ او لاهور کې د ټرایلز هم روان دي خو دا سیم کارت په هغه ځای کې اویلیبل هلته به کار کوي کوم ځای کې چې د یوفون ټاورز موجود دي. اونیک اپلیکیشن په پلی سټور باندې فلحال اویلیبل دی. 0339 مطلب 0339 د دې کوډ دی او د دې نه به دې سیم سټارټ اخیستی کېږي او یوفون هم په دې رینج کې ګرځي راګرځي. اونیک چې کوم پیکج اناونس کړی دی هغه ډېر زیات زبردست دی. پاکستان کې چې څومره هم نیټورکس دي دغه شانته کې پیکج با یو نیټورک نه زونګ نه جیز نه یوفون داسې قسم پیکج نه دی اناونس کړی. پیکج په مقابله کې یو نیټورک هم د دې مخې ته مقابله نشي کولای. 123 روپۍ باندې 30 GB انټرنیټ 500 منټ او 1000 SMS د پوره میاشتې لپاره په 123 روپۍ 30 GB انټرنیټ. جیز نیټورک تاسو ګورئ پاکستان کې په 1 نمبر باندې کم ډېر پخوانی نیټورک دی صرف په 1000 روپۍ باندې هغه 25 GB ورکوي. فلحال خو د اونیک سیم دغه پیکج نوی چې کوم د اعلان شوی فلحال خو دا دوی صرف دا خبره کوي. بهرحال چې کله دا سیم لانچ شي موبایلو ته راشي نو دینه بعد کېدای شي چې نور هم ښه پیکیجز په دې کې راشي. دا صرف د دې لپاره کوي چې مطلب د دې نیټورک یوزر مطلب استعمال کوونکي سیوا شي. بیا کېدای شي وروسته د دې پیکیجز هم د جیز په شان کې وشرمي یو ګران شي. نور چې کوم په فرست ټایم باندې پاکستان کې 4G نیټورک پاکستان ته راوړی و. لیټس سی چې اونیک ځان سره داسې څه کارنامه مخې ته راوړي چې هغه د نورو نیټورکونو فایدهمند ثابتېږي د یوزرز لپاره. دغه شارټ انفارمیشن و تاسو سره مې شریک له خپله رایه راسره کمنټ کې شامله کړئ. انشاءالله ملویږي نوې ویډیو کې تر هغه د ما امنیت رخصت راکړي اجازه الله پامان.